ترکیه افغانستان کې د سیمنټو لویه فابریکه جوړوي. یو لوی قرارداد د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیاته سرمایه گذاري به پرې کیږي. د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو لوی تړونونه لاسلیک شول. نو موږ وینو چې ورځ په ورځ هر سرمایه گذار راځي په مختلفو بخشو کې هغه خپل سرمایه گذاري کوي. د بغلان غوري سیمنټو فابریکې تیر کال 150,000 ټنه سیمنټ تولید کړي. د هلمند ولایت د کجکي بند پاتې چارې به هم ډیر ژر پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وزیر د ترکیه واویا ساختماني شرکت له رئیس سره لیدلې. د یاد شرکت رئیس د وزارت له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې زیاته کړې. اوس مهال چې موږ ګورو د افغان حکومت کړنې او فعالیتونه د پام وړ ښه دي. په بېلابېلو برخو کې لوی او مهمې پروژې تر کار لاندې لري. زموږ کمپنۍ هم لیواله ده تر څو د یتیمتاق سیمنټو پروژې تړون لاسلیک او کار پیل کړي. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د یتیمتاق سیمنټو د تړون په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. له یاد شرکت څخه د پروپوزل د وړاندې کولو، غوره ټولنیزو خدمتونو او چاپیریال ساتنې برخه کې د تعهداتو د تطبیق غوښتنه وکړه. د یتیمتاق د سیمنټو د پروژې د تړون خبره په داسې حال کې کیږي چې د اوبو او انرژي وزارت مرستیال د ترکیې له واویا شرکت له مسؤلینو سره د هلمند ولایت د کجکي برېښنا بند د پاتې چارو د بشپړېدو او د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې د یاد شرکت مسؤلینو د کجکي برېښنا بند د پاتې چارو په ښه ډول د ترسره کولو ډاډ ورکړی. از 200 میلیون اضافه سرمایه گذاری انشاءالله در این فابریکه می شود و این فابریکه ساخته می شود جبل سراج و این فابریکه تولید سیمنت باشد. دا فابریکه با انشاءالله مستقیم 15,000 کسان کم و زیاد په دې کې کار کوي. با جوانای ما و شما تا 5,000 یا اضافه دی مستقیما انشاءالله برایش کار پیدا می شود و مشغول خدمت در وطن خود ما و شما می شود. یک. دویم سرمایه گذاری از 200 میلیون دلار بالا خواهد بود. دو. سیم در یک سال انشاءالله 1.5 میلیون تن سیمنت را تولید خواهد کرد. کله چې دا فابریکه مکمل شي، ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، 1.5 میلیون تن سیمنت به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار، نړیوال معیار دا به تولیدیږي. 1 ټن 60 بورې سیمنټ کېږي. دا اوس بازار کې 50 کیلویي، نو 10 میلیونه بورې سیمنټ به په کال کې تولیدي. او په افغانستان کې د نورو بندونو جوړولو لپاره تخنیکي همکاریو ته چمتووالی ښودلی دی. هممهاله د بغلان د غوري سیمنټو فابریکې رئیس شفیع الله واحدي ویلي چې تیر کال 150,000 ټنه سیمنټ تولید کړي چې له درکه 900 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. د نوموړي په خبره د غوري سیمنټو تولید کیدونکي سیمنټ له ځانګړي کیفیت څخه برخمن او په 1402 کال کې د پیر لپاره غوښتنې هم ډېرې شوي. دغه فابریکه اوس مهال 250 کارکوونکي لري او په 4 ساعته ډول کار کوي. د غوري سیمنټو فابریکې مرستیال وایي په دې فابریکه کې د سیمنټو د تولید د زیاتوالي لپاره هڅې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به د تولید کچه نوره هم لوړه شي.